السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور د قندهار ولایت نه د همت په نامه باندې پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې که چیرته د یو چا ذکر نجس وي، له خپلې ښځې سره جماع کولی سي که نه؟ نو محترم وروره، کله چې یو سړی د خپلې ښځې سره جماع کوي او ذکر یې نجس وي، نو باید یو وار یې هغه خپل ذکر ومینځي، پس له هغه نه جماع وکړي. او که نجس وي وی نه مینځي، نو علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله د شوافیعو بعض علماو نه استدلال کړی ده او لیکلي دي چې دا جماع حرامه ګرځېږي. او بیا لیکلي ویظهر انه عندنا کذلک، د موږ د احنافو په نظم هم دغسې ده، یعنی حرامه ده. لما فيه من التمضخ بالنجاسه بلا ضرورت وللامکان غسله بخلاف. نو حاصل یې داسې د محترمه که یو سړي ذکر نجس و، له خپلې ښځې سره یې جماع کوله، که ضرورت و حاجت و بیا جایز ده، که ضرورت و حاجت نه و بیا ناروا ده. مثلا ښځه مستحاضه وله، یو خو حیض ده یو استحاض ده. که ښځه مستحاضه وه، په دې حالت کې خو نو د سړي ذکر په وینو نجس کیږي، خو هغه پروا نه کوي محترمه، هلته جایز ده. یا سړی سلسل بول مرض باندې اخته ده، الا اذا كان به سلسل بول فيحل كوتي المستحاضة مع الجريان. الله پاک د روغ جوړ لره. دا خبر علامه ابن العابدین الشامی پر رد المحتار کې کړی ده. اصل کې دغه خبر په شوافی علماو کې د شافعي مذهب عالم علامه ابن الحجر الهیتمی الشافعي په فتاوا هیتمی الکبرا کې ذکر کړی، بیا شامی دلته ترنه نقل کړی. نو دا خبر شامی رحمه الله په اول جلد د حیض په مبحث کې 4,544 صفحه کې ذکر کړی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ابو اسامه حنفی ماتوریدی په نامه پوښتنه کړې ده چې الله قرآن کې وایي رب السماوات والارض وما بینهما. د دې رب السماوات نه خو ملایکې مراد دي. هلته محترمه صریح وایي رب د اسمانونو د محترم ملایکې نه ښیي، وما فیهن اسمانونه هغه چې په اسمانونو کې دي، او د مځکې نه تنه انسان مراد نه، د مځکه کې چې څومره مځکه ده وما فیهن ده، د مځکې او د اسمان په مابین کې مخلوقات شته ده وروره، ولې نسته ده؟ بیخي ډیر مغسته. ته داسې وکړه وروره چې علم د فلکیاتو یا علم د هیئت ووایه، بیا به تاته معلومات وسي چې څومره مخلوقات الله عز وجل سته. حتی محترم د مځکې او د اسمان په مابین کې لا بوټي سته چې په هوا کې شنه کیږي. علما علامه طنطاوي رحمه الله په مسله بحث کوي. الله دې جوړ لره د خپل هوا یو مخلوق د وروره، د مځکې او د اسمان په مابین کې چې دا کومه هوا ده، د هوا د الله مخلوق ده، او په دې باندې لوی حکمتونه دي پکې وروره. مسله تر دې نه ډېره غټه ده چې ته فکر کوې.